زما نوم حاجي لیاقت دی ایم د مردان او دا کاڼي تقریبا 14-15 کاله وشي چې دا زه دا بس هسې د میرو پټو کې به ګرځېدو را ګرځېدو لکه د ښکاري م ډېر د میانو د مرغو ښکار کوم نو د خټانو مټانو کې د میرو کې به ګرځېدم نو دا مې یو کاڼی راواغسته او هسې مې خولې ته کړ او هغې ما له مزه راکړه هغه اکرچار بس هغه نه زما غاښونه او زما د معدې زما د دماغو سره بس اوس دا دغه شو نو سرګټ نسوار به مې کوله مې پرېښودو دا مې سټارټ کړي نو چې نه خورم نو په اثر را باندې غورځي چې نه خورم وجود کې مې دم نه یو بس غوسه غوسه راځي بیا مازغه مې کار نه کوي او چې دا وخورم نو خېټه مازغه سوچ سمجھ هر یو شی مې په دی دا بس د میرو پټو ته چې لړ شم دیهاتو ته نو وګورم هغه ځای کې لکه ښکاري چې ګرځي او خپل ښکار پسې نو هلته کې پیدا کېږي نه دلته د سیمج کې بلا شي دي داسې د ایریا کې دا اوس چې موږ کوم ناست یو دې ځای کې دا د ما راغونډ کړو دا ځای په ځای دغه بیا وویندم چې دغه وویندم دغه بیا ښه مزېدار وچ کړم د هغې نه پسې بیا واړه کړم بیا شاپر کې پراتی په کور کې دړه شپږ تېره ځان سره ته بس نیم کیلو یو نیم پاو دا روزانه رالم بس چې ختمېږي د کور نه رالم زه ګاډي چلوم ټیکسي کوم دا ما سره په ګاډي کې پراتی خو چې زه ګیر ورکوم نو یو دانه خولې ته ورولم نو چې په هغې هر څونه مزل لړم نو بیا به بله ورولم نو لکه زما غاښ یا معده دا زه یو منډ خوشې نه شم پرېښودی بس اینی ټایم به دا زما په خوله کې پراتی په معده کې نو زه ټیک زه خو ډېر کمزور یم ډېر کمزور یم پردی موټر چلوم د کرای په کور کې اوسم او دا وخت زما د مزدورۍ نه دی نه کولی شم خو د مجبورۍ نه کوم لکه زما که څوک علاج کول غواړي او وایي چې یاره زه د علاج کوم نو زه به بلکل تیار یم او زما ته نفرت دی چې د دې پسې ګرځېدل دا راغونډول دا پاکول دا خوړل لکه د خلکو مخکې دا ما ته لکه ښه خبره نه ښکاري